السلام علیکم، څنګه د ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به ښه روغ جوړ او د ساعت په جامو کې پټ استئ. نن ویډیو د 5 ښارونو په باره کې ده چې مخکې کلونه دغه 5 ښارونو په دنیا نقشه کې شتون درلوده، خو د نن نقشه باندې دغه 5 ښارونه شتون نه لري. زموږ شاوخوا د تمدن موقعیتونه موندل کیږي چې د هغې په اړه به موږ هر ډول کیسې او افسانې واورو او یا به هم اورېدلې وي. همدغسې بیا موږ ډېر ښارونه چې موږ په تاریخ کې لیدلي دي په اړه یې ډېرې کیسې شتون لري، مګر د دوی په اړه هیڅ مشخص شاهد نه دی. په اول نمبر باندې راځي ایل ډوریډو. په 14 پیړۍ کې کله چې سپین په امریکا باندې حمله پیل کړه، دوی دلته د امریکایي اوسېدونکو څخه د یو داسې ښار کیسه واورېدله چې په بشپړه توګه د سرو زرو، ودانیو، عبادت ځایونه او نور هم ډېر شیان د سرو زرو څخه جوړ شوي وو. د دې باچا پادري وو. ویل کېږي چې هغه ټول بدن په سرو زرو اوبو پوښلی وو. له هغه وخت راهیسې څېړونکي د دې ښار په لټه کې دي. ځینې ماهرین وایي چې ایل ډوریډو د نوم هیڅ ښار شتون نه لري، مګر دا نوم یو داسې سړي ته ورکړل شوی و چې د موسمي تمدن په وینا د هغه په بدن باندې د سرو زرو اوبه توی کړي او تالاب ته لاړې سي چې د هغه معبودانو باندې اړوي. دا نوم واقعا معنی لري ګولډن مین، یعنی د سرو زرو سړی ده، مګر ځینې خلک لا هم دا یو اصلي ښار مني چې کوم د امریکا په امازون ځنګل کې پټ ښار دی. په دویم نمبر باندې راځي شمبالا. ویل کېږي چې دا ښار د همالیا په منځ کې موقعیت لري. د دې ښار دروازه د بودی معبود څخه تیریږي چیرې چې د ده زاړه جنګیالي ساتنه کوي. ډیرو خلکو ادعا کړې چې دا ښار یې لیدلی او دوی د ښار ته تللي دي، مګر هیڅ ثبوت یې نه دی وړاندې کړی. دا ښار په بود مذهب او هندو مذهب کې ځانګړی منل کیږي. په بود مذهب کې داسې ویل کیږي چې د دوی بود راجا یا بود باچا به یو ورځ د لوی لښکر سره راوځي چې نړۍ به د ظلمونو څخه وژغوري. همدغسې بیا هندوان وایي چې د دوی بګوان وشنو وروستی اوتار به له دې ځای څخه راوځي. ویل کېږي چې دلته یو محل شتون لري چې هر وخت د هیرې په څیر ځلیږي. ځینې خلک وایي چې دا ښار په یو بیل ډایمنشن کې دی چې د کمې له امله چې هر څوک یې نشي لیدلی. دریم نمبر باندې راځي اګرتا. ویل کېږي چې دا ښار د ځمکې لاندې موجود ده. دوی دا هم وایي چې ځمکه له مرکزونو خالی ده او د ځمکې په 4 کونو کې یو تونل شتون لري چې سیده دغه ښار ته رسیږي. افلاطون په دغه باره کې تیوري ورکړه چې کله د اټلانټس ښار ډوبېده، د ښار ځینې اوسېدونکي د ځمکې دننه ژوند پیل کړ. د افلاطون دغه تیوري اوس هم ځینې خلک مني. څلورم نمبر باندې راځي اټلانټس. د دغه ښار ذکر تر ټولو لومړی افلاطون لخوا په خپلو 2 کتابونو اټلانټیک او ګریډس کې یادونه کړې ده. دغه ښار نن نه 11 کاله مخکې په ځمکه باندې شتون درلوده. دا د نن ورځې په پرتله خورا پرمختللی او پیاوړی ښار و. ویل کېږي چې دا ښار په یو شپه کې سمندر ډوب کړی ده. ځینې خلک دا افسانوي ښار بولي او ځینې په دې باور دي چې دا رښتیا دي او وایي چې دا لا هم په سمندري کتنۍ حصه کې شتون لري. پنځم او آخري ښار های برازیل ده. څنګه چې تاسو ته نوم نه محسوس شوی چې دا برازیل کې شتون درلوده، خو نه، د هیڅ برازیل سره راکړه ورکړه نه لري، بلکې دا ښار په بحر الکاهر کې لیدل شوی. ډیر خلک وایي چې دا ښار د سمندر د لاندنۍ څنډې څخه راپورته کیږي، نو په ټولو خواو کې د دوړو لخوا محاصره وي. ډیر خلکو دې ته د تللو کوشش وکړ، مګر هیڅ څوک ورته رسېدلی نشي. دا د ډیرې پیړۍ د مخه د نړۍ په زړو نقشو کې لیدلی شئ، مګر تاسو به یې د نن نقشه کې ونه ګورئ. دا د نن ورځې په زړه پورې او عجیبه ښارونه وو. زه امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که خوښه شوي مې ویډیو د سره لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ګنټۍ په آل باندې کلیک وکړئ چې تر څو پورې زموږ نوې ویډیو تر ټولو نه اول تر تاسو پورې در ورسیږي. نو انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. خدای په امان.